د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی هغه دا چې د دوه مونځونه یو ځای کول په سفر کې او د باران په دوران کې دا جایز دی او که نه او ثابت دی او که نه الجواب چې دا خبره یې ساتئ چې د شریعت نصوص واضح دي چې دا 5 وخته مونځونه په خپل خپل ټیم کې کوي ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هر مونځ په هر ټیم کې کوي د ابو موسی اشعري رضی الله عنه او عمر بن خطاب رضی الله عنه د دوی روایت ته امام ابن ابي شيبه رحمه الله راوړی الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر بغیر د عذر نه دوه مونځونه یو ځای کول دا څه دي دا ګناه کبیره ده نو ثابته شوه چې هسې خو سړی دوه مونځونه نشي یو ځای کولی الا دا چې شریعت اجازت ورکړی نو بیا خبره ختمه شوه چې شریعت وایي دا کار داسې کوه نو بیا خو پکې ته ګوتې نشي وهلی نو شریعت دا خبره موږ ته ښوولې ده چې د سفر په دوران کې او چې کله باران وریږي تیز او په هغې کې راوته ګرانې مشکلې نو بیا دوه مونځونه یو ځای کول څه دي جایز دي دلیلونه په ډېر زیات دي او زما درسونه واوري د بلوغ المرام شرحه چې ما کړې ده د مسافر مونځ د باران په دوران کې هلته ما نور دلایل دوم ذکر کوو دلته یو ذکر کوم د وخت د کمي د لاسه په صحیح مسلم کې دا حدیث ته د عبدالله بن عباس رضی الله عنه وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسبخين مازیګر ماښام ماسخوتن د دوه مونځونه یو ځای کړي په مدینه کې من غیر خوف یرم نه ولا مطر او نه باران ولا سفر او نه سفر قيل لابن عباس چاوتوي لما فعل ذلك رسول الله ولدا کارګو کای لا يحرج امته امتي په حرج کې نه واقع کو عبد الله بن عباس له درې خبرې لري کړې چې نه بارانو نه سفرو نه يروا مطلب دا دی چې دا درې خو معلومي دي چې دې کې رسول الله دا کوو خو دلته دا درې نه وو په دلیل پوره سړي کو نه رسېږي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی نو سفر کې دوه مونځونه یو ځای کول باران چې وشي خو باران هغه داسې باران چې راوته صحیح یعنی دا بعض دي شي خصوصا دلته په دې سعودي عرب کې بعض امامان چې هغوی د دین په دې مسلو ډېر زیات نه پوهېږي هغې چې قرآن یو څو سپارې ورته د امامتي کوي بس نو هغه چې اسمان کې چې برېښنا ویني او چې ګړزه ویني چې دوه مونځونه یو ځای کړي نو هغه خپل اسانتیا دپاره د خپلې اسانتیا دپاره یو ورځ ما مونځ وکړو سپین ږیری دلته جومات کې پاڅېدو نو عربی و ما ته وایي چې بل مونځ سره زه نه یو ځای کړو باران وریږي دنیا یې وړې ده لکه مونږ چې راتلو معمولي ساس کې کېدو او دا اوس داسې او دا داسې او دا داسې زه ترې لاړم وویل چې ووتم یو هغه ساس کې هم نه و کوم ساس کې چې کېدو هغه هم نه و نو دې بعضو خلکو داسې ګپ غونته کې جوړ کړی او بعض وایي زموږ په مذهب کې نشته پته نه چې دا به کوم مذهب وي لکه زه دا ووایم دا یو ښکلې خبره ځان سره ساتئ چې ته ورته ووایې قرآن دا وایي حدیث دا وایي زما په مذهب کې نشتي نو ورته وایي هغه مذهب به څه مذهب وي چې قرآن او حدیث پکې نه وي وایي زما په مذهب کې نشته نو مذهب چې قرآن او حدیث نه وي بیا څه مذهب شو مذهب خو دغه دی قرآن او حدیث کې نو دا ثابته شوه چې په بحران کې دوه مونځونه یو ځای کول او د سفر په دوران کې دوه مونځونه یو ځای کول څه دي جایز دي والله اعلم